بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون یو اویایمه برخه. ګرانو وطنوالو، د طالبانو د ګواښ له پامه غورځولو سره تر 2006 پورې یوازې 6,000 افغان فوجیان روزل شوي وو. نو کله چې په 2006 کې طالبانو برید وکړو، نو د دوی د مخنیوي لپاره دا فوج ډیر زیات لږ وو. طالبان په غوره توګه د 2015 کال د دوی د ځواک 5مه برخه وه او د حکومت او امریکا د حضور لپاره د خلکو ملاتړ هم ډیر لوړ وو. حتی د یو ښه فوج لخوا ښکارېدل چې د طالبانو سرعت یې ورو کړی وي، چې په هغه وخت کې د طالبانو غورځنګ لږې سیمې درلودې. د 2001 کال د سولې غوښتونکو ردولو او د قوي اردو او پولیسو جوړولو ته د غفلت له امله متحده ایالات د راتلونکي تاوتریخوالي په وړاندې د ګټونکو په ساتنه کې پاتې راغلل. په دې لومړني پړاو کې د امریکا نورو اشتباهاتو د جګړې بیرته راتګ سره مرسته وکړه. د امریکا د ترهګرۍ ضد عملیاتو ډېر تېرې کوونکي او کمزورو معلوماتو افغانان خفه کړل او پخواني طالبان یې بیرته تاوتریخوالي ته اړ کړل. ورته اغېزه د کرزي د حکومت او د هغه د متحدین جنګسالارانو د ناوړه چلندونو د مخنیوي لپاره د بوش د ادارې له اړخه د ردولو له امله وه او بوش خپل پام عراق ته واړاوه، کوم چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو ستونزو څخه پام واړاوه او داسې د طالبانو د راتلونکو بریدونو سره د ښه مقابلې لپاره د عملیاتي انعطاف څخه انکار کړی و، که څه هم دا ډول تېروتنې د مخنیوي وړ وې. بوش کولی شو چې طالبانو ته لاس ورکړی وي او زر تر زره په شریکه یو ښه فوج جوړ کړی وي چې په تاریخ کې د دا ډول جوړجاړي ډېر مثالونه شتون لري او نه هم داسې پرېکړو د افغانستان په اړه ژورې پوهې ته اړتیا درلوده. خو چې څنګه جګړه مخ په وړاندې تله، نو وروسته د غوره پایلو ته د رسېدو فرصتونه کم شول. جګړې په خپله یو حرکت ترلاسه کړو. د 2006 کال د طالبانو برید په ډراماتیک ډول شخړه پراخه کړه او د ساده حل لارې له پامه وغورځولې. نورو ماتو د افغان فوج او پولیس مورال ته زیان ورسوه او دغسې د ماتو یوه سلسله رامنځته شوه. افراطي تاوتریخوالي نور افراطیت توجیه کړو. هغه امریکایان چې په افغانستان کې هرکلی شوي وو، په ناغوښتل شوي بار بدل شول. د کلونو جګړې ناامیدۍ وزېږولې. دا ډېره زیاته سخته شوه چې کومه داسې پرېکړه وکړی شي چې د حکومت د بریا پایله ولري. سره له دې یو څو ټکي څرګند وو، چېرته چې متحده ایالاتو ممکن د لږ تاوتریخوالي راتلونکي ته لاره هواره کړې وي، چې په هغې کې د عسکرو زیاتوالی یو له هغو څخه و. خو پیټرس او میکرسټل د عسکرو د زیاتوالي د بحث په جریان کې د دوی دا ادعا چې ماتې په افق کې وه، اوباما ته د عسکرو د زیاتوالي انتخاب نه وړاندې کړی او د بغاوت ضد جګړې کې د دوی ډېر باور د نورو ځواکونو د پلی کولو عملي بدیل له منځه یوړو. د امریکا د ځواکونو له وتلو او د 2014 کال وروسته د طالبانو سره د حکومت د مخامخ کېدو سره یو بل فرصت راغی. متحده ایالاتو او دغه متحدینو د اردو او پولیسو د چمتو کولو لپاره خپله ټوله هڅه وکړه. د پخوانیو بریدونو له شاته کولو وروسته اردو او پولیس لا مات شوي نه وو، چې په دې وخت کې شیان د جنوب اړخ ته ولاړل. په 2015 کال کې په کندوز، هلمند او نورو ځایونو کې ماتې د مورال د ښکته کېدو په وجه د نورو ماتو لامل شو چې هغې اوباما بیرته اندېښمن کړو. د کندوز او هلمند هغه ماتې چې په ټول هېواد کې غږونه پورته کړل، زرګونه خلک ویرول. د بریا پر ځای د فوزي ماتې عادت جوړ کړو. د غوره پایلو ته د رسېدو لپاره وروستی فرصت د 2019 کال د سولې خبرې اترې وې. پخوانۍ هڅې ناکامې شوې وې ځکه چې شرایط نو پوره شوي. مولا عمر په دې وروستو کې مړ شوی و. ولسمشر اوباما په نورو مسلو کې بوخت و او ټرمپ په ځانګړي ډول دومره غوسه و
چې د افغانستان څخه وځي. د خلیلزاد او برادر ترمنځ خبرو اترو جوړجاړي ته د رسېدو وړتیا درلوده، تر هغه چې متحده ایالات کافي صبر وکړي ترڅو خپل نفوذ پلی کړي. که څه هم د افغانستان حکومت له بریا څخه ډېر لرې و، خو بیا هم د یو نوي شامل افغان حکومت د جوړولو هدف دا و چې ترهګریز فعالیتونه محدود کړي او متحده ایالات له افغانستان څخه ووځي او دغسې به د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې وه. خو په دغه وخت کې ټرمپ دغه فرصت په بې پروایۍ سره محدود کړو. هغه د وتلو لپاره ډېر زیات فشار راوړو، پر ځای د دې چې خلیلزاد ته وخت ورکړی وي چې له طالبانو څخه ډېر څه ترلاسه کړي وي. د فرصت څخه د ګټې اخیستنې لپاره صبر او پاملرنه کمه وه چې په پایله کې یوه داسې موافقه وشوه چې پلی کول یې ډېر زیات ستونزمن و. او دا موافقه د فروری د 2020 کال لاسلیک وروسته سمدلاسه له ستونزو سره مخ شوه. د فرصتونو له لاسه ورکولو خپلې ښې پایلې نه درلودې، خو د امریکا مشرانو دا کار د مختلفو دلیلونو لپاره کولو چې هغو دلیلونو هیڅ له مخکې فکر کولو ارزښت نه لرلو. د امریکا ولسمشرانو او جنرالانو په مکرر ډول ولیدل چې د هغوی پلانونه د هغه وخت نه مخکې ناکام شول چې کوم وخت دوی د دې پلانونو د پلی کولو لپاره ټاکلی و. لکه د بوش لپاره کله چې طالبان مات نشول، د پیټرس او مکرستر لپاره کله چې د عسکرو زیاتوالی بې ثباته ثابت شو، د اوباما لپاره کله چې د ترهګرۍ ګواښ بیرته راغی، او د ټرمپ لپاره کله چې د وتلو سیاسي لګښتونه د اټکل څخه ډېر لوړ ښکارېدل. هغه عادتونه چې ممکن له مخکې فکر ته وده ورکړې وي ورک شول. هغه معلومات او استخبارات چې د دې هرې پروژې د تمې سره مخالف وو ډېری وختونه له پامه غورځول شوي وو. جنرالانو خپلو ملکي مشرانو ته ډېر لږ انتخابونه وړاندې کړي وو او بیا یې په خپل غوره شوي عمل باندې ډېر باور درلود. که څه هم د ډېرې مودې لپاره دوی د جګړې ګټلو لپاره لارې لټولې، خو وروسته د پراخو انتخابونو د ملاتړ کولو پر ځای د خبرو اترو له لارې د خپلې ماتې مخنیوي کول غوښتل. ملکي خلکو په خپله په عجیب ډول په دې فکر نه کاوه چې که د دوی تمه شوي راتلونکي ناکامه شي نو څه به اړین وي او څنګه به دوی د دې امکان پر وړاندې ځانونه خوندي کړی شي. ولسمشرانو او د هغوی کارمندانو غوره وګڼله هر څه چې وي، خو چې د یوې پالیسۍ په تعقیب ټینګار وکړي. په نسبي ډول ارزانه احتیاطي تدابیر لکه په خبرو اترو کې د نفوذ لپاره د وتلو کارول یا په طالبانو د برید لپاره د چارواکو ساتل رد کړی شي. که چېرته د امریکا ملکي او نظامي مشرانو د مختلفو لارو په اړه ډېر فکر کړی وي چې شیان څنګه رامنځته کېدای شي، نو ممکن فرصتونه او ممکن انتخابونه به له لاسه نه وي ورکړل شوي او امریکا او افغانستان ممکن د لږ لګښت لرونکي او لږ تاوتریخوالي سره مخ شوی وي یا حتی سولې موندلې وي. د افغان جګړې د لارې بدلولو ستونزه دا وه چې متحده ایالات یوازې له 2020 کال څخه مخکې له افغانستان څخه ونوځي، لګښتونه کم نه کړي او د افغانانو لپاره غمیزه پای ته ورسوي. په حقیقت کې رنسفیلډ په 2001 کال کې د دې ټولو په اړه اندېښمن و. د هغه غریزه دا وه چې طالبان ووهل شي او بیرته دوی امریکا ته وتښتي چې په انګلیسي ژبه کې ورته هټ اینډ رن ویلی شي. خو په هغه وخت کې که څومره هم رنسفیلډ وروسته له پامه غورځول شوی و، خو تر 2012 کال پورې ډېری امریکایانو فکر کاوه چې دا هغه څه و چې باید شوی وي. بیا هم د متحده ایالاتو دوی ولسمشرانو چې دوی د وتلو لپاره سخت لیواله وو پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي. نو رنسفیلډ په خپله له خپلې غریزې څخه په شا شو. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګرې د غرونو تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.